بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خوږې مسکاوې. شپږم، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په بدر کې د حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام په راښکته کېدلو باندې خاندي او مسکا کوي. د بدر په غذا کې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لپاره د میدان یو لور ته د سایبان خیمې په څیر یوه خونه جوړه کړې شوې وه چې په هغې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او امیر المؤمنین ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه قیام وفرمایه. حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د شپې پر وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هیچکی راغلو او بیا په مسکا شو او له بسترې راپاڅېده او بیا یې دا آیت کریمه تلاوت که او د باندې تشریف راوړه، سیهزم الجمع ویولون الدبر. ډیر ژر دی چې د هغوی لښکر به ماته وخوري او مخ پر شا به وتنبیږي. نو کله چې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا وحی راوړي، سیهزم الجمع ویولون الدبر، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خاندي او په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي چې د هغو د مبارکو غاښونو انوار صحابه کرام او ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویني. اوم، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام په خندا باندې مسکی کیږي. عبدالله بن ریاب انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة وسلام وفرمیل ما لمونځ ادا کوه او جبرائیل علیه الصلاة وسلام زما تر څنګ تیرېده، نو هغه زما لور ته راولیدل او په مسکا شو. نو چې کله ما د حضرت جبرائیل علیه الصلاة وسلام مسکا او خندا ولیدله، نو ما هم د هغه لور ته ورولیدل او په مسکا شوم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام مسکا او خندا ویني، رسول الله هم د هغه طرف ته ګوري او مسکی کیږي. نن ورځ راشئ د خپلو خنداګانو ته وګورئ چې آیا ستاسو خنداوې تاسو ته دردونه راوړي، تاسو ته آهونه راوړي، تاسو ته فریادونه او مصیبتونه راوړي او په څومره خلکو باندې بدې لګیږي، یا ستاسو خنداوې تاسو ته رحمت، آرام او سکون راوړي؟ زه په دې مطمئنه یم چې زموږ ډیرې خنداګانې به زموږ لپاره د درد او د غم او د مصیبت لامل ګرځي، ځکه چې زموږ ټولې خنداوې بېځایه دي او د حد او د شریعت نه تیرې دي. اتم، کله چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د انشراح صورت نازلیږي، نو د محمد رسول الله په مبارکو شونډو او غاښونو باندې مسکا خپریږي او خاندي. حضرت حسن رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسکی بڼه د باندې تشریف راوړه او داسې وفرمیل چې هیڅکله به یو عسر یعنی یوه سختي په دوه یسره یعنی په دوه اسانتیاو باندې غالبه نشي، ځکه چې الله فرمایي فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. بې له شکه له سختیو سره اسانتیا هرومرو وي. نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل پروردګار نه دا خبره اوري چې له سختیو سره آسانی ضرور شته، نو د رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او د باندې راوځي. ټولو صحابه و کرام او د خپلو محبینو ته دا زیری ورکوي چې هیڅکله یوه سختي په دوه آسانیو نشي غالبېدلی. د رسول الله مسکا او د هغه خندا پر ځای وه یو زیری به چې د الله له طرفه په رسول الله و، یو نعمت به چې د الله له طرفه په رسول الله او په مسلمانانو و. نو رسول الله به مسکی شه، خندلی به او دا زیری او دا نعمتونه به د نورو مسلمانانو سره شریکول. راشئ ځان وګورئ، خپل کورنۍ وګورئ، خپلې خنداوې مقایسه کړئ. نهم،
کله چې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې سورت کوثر نازلیږي نو د رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او خاندي. د مسلم حدیث دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ سره په ناسته کې تشریف درلوده. ناڅاپه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یو ډول بیهوشي واکمنه شوه. بیا یې مسکا وکړه او خپل سر مبارک یې راپورته کړ. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ ورته وړاندیز وکړو ای د الله رسوله ستا د دې مسکا او تغییر لامل څه و؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل همدا اوس جبرائیل علیه السلام په ما باندې وحی راوړه او په ما باندې سورت کوثر نازل شو. بیا یې دا سورت تلاوت وفرمایه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بې شکه الله فرمایي چې موږ پر تا باندې له خپلو نعمتونو ډیر څه یعنی کوثر درکړه نو خپل رب ته لمونځ وکړه او د همدې لپاره قرباني وکړه. بې شکه چې ستا دښمنان به نیست او نابود کړی شي او بېنومه او بېنښانه به شي. بیا یې وفرمیل آیا تاسې حاضر خلک پوهیږئ چې کوثر څه شی دی؟ موږ ورته وړاندیز وکړه الله او د هغه رسول ښه پوهیږي چې کوثر څه شی دی. وی فرمایل کوثر یوه ویاله ده چې د هغې په اړه الله رب العزت له ما سره وعده کړې ده. هغه د یو حوض او تالاو په څیر ده. د قیامت په ورځ به زما امت د دې تالاو تر څنګ راځي او د دوی د څکلو جامونه او لوښي به د آسمان د ستورو په شمیر وي. کله به چې په رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وحی نازلیده نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم به ډیر سخت حالت راته نو ځکه په رسول الله باندې بیهوشي واکمنه شوه. او کله چې د کوثر زیری الله رب العزت رسول الله ته ورکوي انا اعطیناک الکوثر نو په رسول الله باندې مسکا راځي. په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي چې د هغه مسکا انوار په صحابه و کرامو باندې پریوځي. د رسول الله مسکا د هغو لپاره رحمت و، د هغو لپاره شفقت و او د هغو لپاره د مینې او د محبت لامل او سبب و. کله د کوثر زیری رسول الله ته ورکول کیږي رسول الله مسکی کیږي او خاندي. همدارنګه کله چې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سورت فتح نازلیږي د رسول الله په مبارکو شونډو او غاښونو کې مسکا ښکاري چې غاښونه یې د شودو سپین او د لمر څخه ډېر زیات ځلیدونکي دي. زید بن اسلم رضی الله تعالی عنه له خپل پلار څخه روایت کوي چې یوه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم د څو نورو صحابه و کرامو رضی الله عنهم اجمعین سره په سفر کې روان و. په دې سفر کې امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم رسول الله سره ملګری و. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوه پوښتنه وکړه خو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته هیڅ ځواب ورنکړ. عمر رضی الله تعالی عنه بیا پوښتنه وکړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هماغه څیر چوپ و بیا یې هم ځواب ورنکړ. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دریم ځل بیا پوښتنه وکړه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا هم کوم ځواب ورنکړ او په هماغه څیر رسول الله ساکت و. زید فرمایي چې زما پلار اسلم رضی الله عنه وایي چې بیا له دې وروسته ما خپل اوښ تیز وځغلاوه او د نورو مسلمانانو څخه لږ څه وړاندې ووتم. ما ته دا ویره وه چې هسې زما د دې سوچ او فکر په اړه کومه وحی رانازله نشي نو ځکه ما اوښ وځغلاوه او د نورو ملګرو نه هم وړاندې شوم. لږ وخت تیر شو چې یو آواز کوونکي راته آواز وکړه. ما په زړه کې وویل ښایي چې ستا په اړه د قرآن کریم آیت نازل شوی وي تر دې چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. سلام مې پرې واچوه. رسول الله راته وفرمیل او په مسکا یې راولیدل. دا د رسول الله مسکا وګوره چې هغه صحابي او نورو صحابهو لپاره د مینې او د محبت جام و، د هغو لپاره د شفقت او د رحمت نظر و. کله چې رسول الله ما پلو وکتل او په مسکا یې راولیدل
دا یې ویلې چې نن پر ما یو صورت نازل شو چې ما ته له ټولې دنیا څخه غوره دی چې په هغه صورت باندې لمر راختلی دی. بیا یې دا آیت وفرمایه انا فتحنا لک فتحا مبینا، بېشکه چې موږ تاسې ته څرګنده فتحه درکړه چې د دې نه وروسته بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمه فتح کوي. نو کله چې دا صورت او دا آیت په رسول الله باندې نازلیږي د رسول الله مبارک په شونډو باندې مسکا خپریږي او اسلم ته هم چې کله ورګوري په مسکای شکل باندې ورګوري په خولې کې مسکا او خندا ځای نه لري. نن وګورئ چې موږ په کومو کارونو خاندو او په کومو کارونو باندې دردیږو. باید چې کله دنیا ته ګورو د دنیا فساد ته وګورو نو وجاړو او د الله نعمتونه چې کله یاد کړو په هغو وخاندو. خو زموږ کار برعکس دی، د دنیا په فساد د دنیا په خواهشاتو باندې تل لپاره موږ خاندو او کله چې موږ ته د الله رب العزت د نعمتونو یاد کیږي کله موږ ځان د هغو لپاره آماده نه که چې هغو لپاره وخاندو، نیک عملونه وکړو چې الله رب العزت موږ ته هغه په نصیب کړي. 11 محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې د جمعې په ورځ خطبه بیانوي نو د مبارکو شونډو باندې مسکا خپره وه. د بخاري حدیث دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د جمعې په ورځ یو سړی راغی. په دې وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې ورځې خطبه بیانوله. هغه سړي زیاته کړه یا رسول الله قحطي وچکالي راغلې ده، تاسې د الله په دربار کې د باران دعا وغواړئ. په دې وخت کې په آسمان کې هم د ورېځې کم څرک نه لیدل کېده. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له خطبې وروسته دعا وکړه نو په آسمان کې ورېځې راڅرګندې شوې او ډېر ښه باران وورېده، تر دې چې د مدینې په ګیر چاپېره راغونو کې د اوبه ویالې روانې شوې. دا باران تر راتلونکي جمعې پورې دوام درلود. بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلونکي جمعې د خطبې فرمایلو لپاره په منبر ودرېده نو هماغه سړي بیا وړاندیز وکړ او ویې فرمایل چې ای د الله غوره پیغمبره موږ غرق او ډوب شو، اوس تاسې الله رب العزت ته د باران د ودرېدلو په اړه دعا وکړئ چې الله باران ودروي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ده برعکس خبره واورېده نو په مسکا چې په تیره جمعه کې څه غوښتل او په نننۍ جمعه کې څه غواړي په مبارکو شونډو یې مسکا خپره شوه. له هغې وروسته رسول الله دا دعا وکړه ای الله زموږ ډېر چاپېره باران اوروه خو پر موږ یې مه اوروه. دا دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم 2 یا 3 ځله تکرار کړه تر دې چې ورېځې د مدینې له ډېر چاپېره حریم څخه والوتې. باران په نورو سیمو په هماغه څیر په پرله پسې ډول جاري وه خو په مدینې منورې باندې نه ورېدلو. په همدې څیر الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا یوه معجزه څرګنده کړه او د هغه دعاګانې قبولې کړې. څومره خوند به وه، څومره مینه به وه، څومره بل عزت به وه د رسول الله په مسکا کې. الله دې د رسول الله دیدار او شفاعت زموږ نصیب کړي چې د هغه په مبارکو شونډو باندې د هغه مبارکه مسکا ووینو. قدرمنو اورېدونکو د خپرونې په دې وخت کې به راشو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. ملتیا مو غواړم. لال د امینې جولۍ فرزند عبدالله ته، لال د امینې جولۍ فرزند عبدالله ته، ذریت اعلی نسب هاشمی جانانا، ذریت اعلی نسب هاشمی جانانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، سید الکونین حبیبا فخر دو جهانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا، الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. 12 کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د درود شریف زیری اوري نو د محمد رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او خاندي. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې یو حدیث را نقل کړی. حضرت ابو طلحه انصاری رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څنګ ته تشریف راوړ. رسول الله ډیر خوشحاله څرګندېده چې د خوښي او مسکا نښې په منور او ځلیدونکي مبارک مخ کې له ورایه ښکارېدلې.
ابو طلحه انصاري وایي ما ورته وړاندیز وکړی چې د الله رسوله نن ورځ تاسې ډېر خوشحاله څرګندیږئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته په مسکا وفرمیل همدا اوس زما د پروردګار له لورې پر ما وحی راکښته شوه چې ستا په امت کې چې هر چا په تا باندې درود وویلو الله رب العزت به د هغه په عملنامه کې 10 نیکیانې ولیکي او 10 ګناهونه به ورته معاف کړي او 10 درجې به ورته پورته کړي. د دې زیري په اوریدلو سره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ کې خوشحالي او په مبارکو شونډې مسکا ښکاري. واقعا څوک چې په محمد رسول الله باندې درود ووایي الله رب العزت به د هغه په عملنامه کې 10 نیکیانې لیکي، 10 ګناهونه به ترې لرې کوي او الله رب العزت به د هغه 10 درجې پورته کوي. په ځانګړې توګه د جمعې په ورځ الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې پر ځای چې موږ هسې په لهو و لعب و مجالسو کې اشتراک کوو، خاندو او هلته د خلکو غیبتونه کوو، الله دې دا توفیق راکړي چې د الله په ذکر او په یاد باندې خپله ژبې تازه کړو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ثنا و صفت وکړو او په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایو. 14 کله چې انصار راټولیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په راټولېدلو باندې مسکی کیږي، په مخ مبارک کې خوشحالي او په شونډو یې مسکا خپریږي. بخاري او مسلم یو حدیث را نقل کړی. حضرت عمر بن عوف انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه د مالیې د اصولولو لپاره د بحرین سیمې ته استولی و. کله چې هغه له جزیې او مالیې راټولولو وروسته مدینې منورې ته راستون شه نو انصارو ته د هغه د راتګ په اړه خبر ترلاسه شو چې عبیده بن جراح سره د مالیې مدینې منورې ته راستون شوی دی. نو دوی ټول د سحر لمانځه د ادا کولو لپاره په جماعت کې له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شریک شول. که څوک راتلل هم نه خو هغه هم ټول جماعت ته راغلي ول. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له مانځه څخه وزګار شو نو دوی ټول له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دوی ټول ولیدل نو مسکا یې وکړه، ویخندل او بیا یې وفرمیل زما فکر دی چې د عبیده رضی الله عنه د مال راوړلو په اړه تاسې ته خبر ترلاسه شوی دی. حاضرو خلکو وړاندیز وکړه هو د الله رسوله. کله چې دوی رسول الله ولیدل چې ټول جماعت ته راغلي نو رسول الله پوه شو چې دوی د عبیده بن جراح نه خبر دي چې مال یې راوړی دی. دوی ټول جماعت ته راغلي نو د محمد رسول الله په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمیل زه ستاسو ټولو ته دا زیری درکوم چې تاسې چې د کوم شي هیله لرئ هغه به تاسو ته ضرور درکول کیږي. په الله قسم ما ته ستاسې خلکو د غربت او تشلاسي ویره نشته، بلکې زه په دې خبره ویرېږم چې تاسې ته به د دنیا ډیر متاع او مال په لاس درشي لکه څرنګه چې ستاسې څخه وړاندې خلکو ته په لاس ورغلی و. بیا به تاسې د دنیا په مینه او خوندونو کې ورډوب شئ لکه وړاندې خلک چې د دنیا په رنګونو کې ډوب ول او بیا به همدا مال تاسې د هلاکت او بربادي لور ته کش کړي لکه څرنګه چې وړاندیني خلک د هلاکت او بربادي لور ته کش کړل. دا و د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا چې هغه ته د انصارو رضوان الله تعالی اجمعین په راټولېدلو مسکا ورځي او خاندي. 14 رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله حضرت انس رضی الله تعالی عنه ماشومانو سره ویني نو په مبارک مخ کې خوشحالي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. د بخاري او د مسلم حدیث دی. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپیڅلي اخلاق د ټولې دنیا د انسانانو لپاره یوه بېسارې بیلګه وه. د هغه اخلاق تر ټولو خلکو زیات غوره ول. یوه ورځ زه محمد رسول الله د یو کار پسې ولیږلم. په لاره کې زه په یو څو کوچنیان وتېرېدم چې له یو بل سره یې لوبې کولې. زه همالته د دوی په ننداره شوم. لږ وخت وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم زما څنګ ته تشریف راوړه او زه یې د شا له لورې له خپل مخ څخه ونیوم. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته مخ واړوه چې یوه خوشحالونکې مسکا یې په مبارک مخ کې ځلېدله او په مسکا یې راته وفرمیل ای اونیسه، دا د محبته وایي، ای اونیسه آیا ته هلته تللی وې کوم شي پسې چې ما هستولی وې؟ حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایی ما ورته وړاندیز وکړې د الله رسوله دا دی اوس ځم.
اخو د ماشومانو لوبو ته کتل. د رسول الله وینا او کار هیر شوی و. انس رضی الله تعالی عنه فرمایي ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 9 کاله او 10 کاله خدمت وکړه. په الله قسم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دومره موده کې ما ته دومره قدرې هم نو ویل چې دا کار دې ولې داسې وکړه او یا دا کار دې ولې داسې ونه کړه. دا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عادات او اخلاق ول. الله رب العزت دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرامو په نقش قدم باندې قدم کیدو. په دې کې کامیابي د قدرمنو اوریدونکو په بل څه کې کامیابي نشته. 15 کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ابابکر صدیق او امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله عنهما ویني نو رسول الله د دوی په لیدلو باندې مسکی کیږي او خاندي. د ترمذي حدیث ده. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په یوه ناسته کې تشریف درلوده په هغې کې به انصار او مهاجرین دواړه شامل ول. نو عمر رضی الله تعالی عنه او د ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه څخه پرته به هیچا نشوی کول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ته له حیا سترګې ورپورته کړي. دوی دواړو به چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک مخ دیدار کوه نو مسکی کیدل به. رسول الله به هم د دوی په لیدلو مسکا څرګندوله. صحابه ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان دومره قدر او عزت و چې په کم مجلس کې به رسول الله ناست و صحابه و کرامو به له حیا نه رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته سترګې نه پورته کولې غیر د ابابکر صدیق او د عمر نه. خو کله به چې دوی دواړو مبارکانو رسول الله ته کتل دا دواړه به مسکی کیدل. نو رسول الله به چې دا دواړه مسکی ولیدل رسول الله به هم په مسکا شو. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند او د مسکا بیلګې په خپل ژوند کې عملي کړو تر څو چې الله موږ ته عزت د دنیا او آخرت را په برخه کړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب. تمرا رحمتونه راحتونه دې راوړي تا تمرا رحمتونه راحتونه دې راوړي تا مرحبا ای مصطفی قربان دل احسانات مرحبا ای مصطفی قربان دل احسانات سید الکونین حبیبا فخر دو جہانات سید الکونین حبیبا فخر دو جہانات الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا الصلاة والسلام پتا نبی سلطانا.